سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. په ایران کې د چاودنې له امله د ټپیانو شمیر له 1500 واوښت. د ایران د سرې میاشتې مشر بابک محمودي رسنیو ته تر دې دمه لږ تر لږه 4 کسانو مړینه هم تایید کړې ده. چاودنه د بندر عباس ښار د شهید رجایي په بندري تاسیساتو کې شوې ده. چارواکي وایي چې د څو نورو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي. چاودنه د غرمې شاوخوا د 12 بجې او 20 دقیقو کې شوې ده. د عیني شاهدانو په وینا د چاودنې شدت دومره ډیر و چې د 2 کیلومترۍ لرې ودانۍ کړکۍ یې ماتې کړي او ځمکه یې هم لړزولې ده. په خواله رسنیو ګڼې ویډیوګانې هم لاس په لاس کیږي چې پکې د چاودنې له امله خلکو ودانیو او موټرونو ته رسېدلي زیانونه ښکاره کوي. د ایران د بیړنیو پیښو د مدیریت د سازمان ویان حسین ظفري د فارسي خبري اژانس ته وویل د شهید رجایي بندر په سیمه کې د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 50 کیلومتره لرې احساس شول. تر دې ځایه خلکو حتی د ځمکې د لړزېدو راپور هم ورکړی.